صرف پردی زنانه نظر کول پدی سره د بعض خلکو نه ایمان تللی دی. امام ابن القیم رحمه الله الجواب الکافی کې ذکر کړی په شام کې جامع دمشق چې کوم داغي مسجد دی، جامع مسجد، یو کس ډیر عمر ځانونه کړی دي، ډیر عمر، او بیا هغه کس چې کوم یو پیر بر مینار ته هوت په مینار باندې به ځانونه کې دا ټیک ګول سپیکر نه وی کنه. امام ابن القیم رحمه الله هو مسد عالم دی، وی بر مینار ته هوت چې مینار ته هوت د دې مسجد په سیټ کې بالکل جوخ یو کور د عیسایانو د نصاراو پای کې یو جنې دننه ناسته وه. د دې سړي په هغې نظر ولګېده چې نظر یې پرې ولګېده شق شپې راوکوشو بیرته اذان یې چې وکړمونځ یې وکړو ورغې دروازې وټکولې جنۍ ته یې ویله زه ستا سره نکاح کول غواړم، ستا سره مینه پیدا شوې ده. هغې ورته ویله ټیک ده زه به څه نکاح وکړم، زما یو شرط دی. هغه ویل بالکل څه شرط چې کله چې سړی عاشق شي د هغه دماغ کار پرېږده لیونی دی. ویل شرط څه شی دی؟ شرط دا دی چې اسلام به پرېږدي، عیسیت په اختیار دی. هغه ویل بس ټیک ته دا به مې اختیار کړم خو چې ته راته میلاو شي. بس ټیک عیسیت یې اختیار کړو، واده لا نه دی شوی. دغه نوجوان د خپل کوټې سر ته ختلی دی او دا ښځینه لاره وغورځه او په سر ولګېد، دماغ یې راووتل، زنارم تې پاتې شو، اسلام هم تې لاړ.